په دې ویډیو کې به موږ د انګلیش یو ډیر مهم ټاپک زده کوو چې هغه موږ سره ریګولر اند ایرریګولر وربس دي چې دا د انګلیش یو ډیر مهم ټاپک دی او په انګلیش کې ډیر زیات استعمالیږي خو ډیر خلکو ته په دغه ټاپک کې مشکل وي خو ان شاء الله د دې ویډیو کتنه وروسته به تاسو دغه ټول مشکل به حل شي ځکه چې دغه ګرامر ډیر زیات اسانه دی او ملګرو داسې نورو مهمې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ نو ملګرو ویډیو شروع کوو ملګرو اول راځو چې د ریګولر وربس دې معنا څه ده چې د ریګولر وربس ویل کېږي باقاعده فعلونه چې دي چې قاعده لري ریګولر وربس ویل کېږي چې قاعده لري چې د ګوره ډېر زیات اسان دی ګوره verbs that end with d or ed is called regular verbs چې دی دې مطلب دا دی فعلونه هغه ټول فعلونه چې دویم او دریم حالات یې په d او په ed ختمیږي هغه ته باقاعده فعلونه ویل کېږي ګوره ډیر زیات اسان دی ښه ریګولر وربس چېرته ویل کېږي چې وربس دیټ end چې هغه په ډي او په ای ډي باندې ختمیږي بس هغه ته ریګولر وربس ویل کېږي مثال ته وګورئ په مثال به خپله ورباندې پوه شئ ګوره زه وایم چې پلی مطلب دی لوبه کول دې سیکنډ فارم چې دا مطلب تیر حالات پاست حالات یا موږ وایو چې سیکنډ فارم مطلب دویم حالت د فعل چې دی هغه موږ سره پلیډ دی څه دی او دریم حالت هم موږ سره پلیډ دی نو دې فعل دویم او دریم حالت چې د هغه موږ سره په ډي یا په ای ډي به ختمیږي دلته وګورئ ملګرو دلته دغه دویم حالت یې په ای ډي باندې ختم شوی دی او دریم حالت هم په ای ډي باندې ختم شوی دی ځینې داسې فعلونه دي چې ورسره ای وي خو اخري کې موږ یوازې ډي استعمالو څه دي اوس بل ته وګورئ که موږ وایو چې ډای ویل کېږي مړ کېدل دې دویم حالت چې د هغه موږ سره ډایډ دی څه دی دریم حالت هم موږ سره ډایډ دی نو دغه دویم حالت چې دی دې وګورئ دې دویم حالت یوازې په ډي باندې ختمیږي څه دی دلته وګورئ یوازې موږ سره ډي ورسره اضافه کوو نو دا موږ سره چی سو ریګولر وربس دي نو تاسو به همیشه چې کله یو ریګولر ورب پیژنئ څنګه پیژنئ چې د هغه به دویم او دریم حالت په ډي یا په ای ډي به ختمیږي څه دی دلته وګورئ دویم حالت به یا په ای ډي ختمیږي یا به په ډي باندې ختمیږي ملګرو بل ته وګورئ کلوز ویل کېږي بندول دې دویم حالت چې هغه موږ سره کلوز دی څه دی دې وګورئ دویم حالت چې دی دې په ډي باندې ختم شوی دی او دریم حالت هم په ډي باندې ختمیږي نو دغه ملګرو موږ سره چې دي ریګولر وربس دي چې اخري چې دا هغه موږ سره په ډي او په ای ډي باندې ختمیږي فعلونه چې دویم او دریم حالت موږ سره په ډي او ای ډي باندې ختمیږي هغه ته ریګولر وربس ویل کېږي څه دی ملګرو اوس راځو ایرریګولر وربس ایرریګولر وربس څه ته ویل کېږي ګوره دې معنا چې دا بېقاعدې فعلونه څه دی بېقاعدې فعلونه ګوره دا د هغه متضاد دی verbs that not end with d or ed is called irregular verb مطلب هغه فعلونه چې دویم او دریم حالت یې په d او په ed نه ختمیږي هغه ته بېقاعدې فعلونه ویل کېږي څه دی نو چې کله هم تاسو داسې فعلونه ولیدل چې هغه چې د هغه دویم او دریم حالت په ډي او په ای ډي نه ختمېدو نو هغه ته بیا موږ ایرریګولر وربس بیا وایو دلته مثال ته وګورئ که موږ وایو چې ګو د ګو دویم حالت چې د هغه موږ سره وینډ ده دا ګورئ یوه قاعده نه لري څه دی نو کوم فعلونه چې قاعده نه لري چې کله موږ دویم او دریم حالت اړو او قاعده هغه نه لري نو هغه ته موږ بیا ایرریګولر وربس بیا ورته وایو څه دی او بل موږ سره مطلب دریم حالت د ګو موږ سره ګان دی څه دی دویم حالت موږ سره وینډ دی دریم حالت موږ سره ګان دی بل ته وګورئ که موږ وایو مطلب سی ویل کېږي لیدل دویم حالت موږ سره سا دی او دریم حالت موږ سره سین دی څه دی ګوره قاعده نه لري ښه په ډي او په ای ډي نه ختمیږي بل موږ سره داسې ګوره په بېقاعدې فعلونو کې داسې هم راځي چې مطلب دویم دریم او اول حالتونه ټول یو شی لکه موږ وایو چې کټ دویم حالت هم کټ دی دریم حالت هم موږ سره کټ دی نو دا هم موږ سره چې دا ایرریګولر وربس څه دی په راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله تاسو ته تقریبا 40 داسې فعلونه به درته وایم چې هغه کې مطلب ریګولر وربس به هم ورسره او ایرریګولر وربس هم پکې وي بیا به هغه کې ستاسو ټول مشکل به نور هم حل شي څه دی سو thank you so much for watching this video او امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي